مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما وبعد يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم وبعد يوم، رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما وبعد يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم وبعد يوم، ناري وسختي امكثوا فيها خالدين مخلدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. بندگانو، آیا تاسو دا ګمان کوئ چې مونږ تاسو عبث پیدا کړي؟ دا ګمان مه کوئ. وأنکم الینا لا ترجعون. او تاسو دا ګمان کوئ چې بېشک تاسو مونږ طرف ته واپسې نه کېږي، زمونږ مخې ته به نه راځئ حساب دپاره. دا ګمان هم مه کوئ. فتعالى الله الملك الحق. پس عالی شان دی هغه الله چې حق بادشاه دی. لا اله الا هو. دی الله نه بغیر بل څوک د نفع نقصان مالک نشته. دی الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته. علیه توکلت. خاص په دی الله باندې زما توکل دی. وهو رب العرش الكريم. او دا الله دا عزتمن عرش رب دی. ومن يدعو مع الله إلها آخر. او هر څوک چې عبادت کوي د الله د عبادت سره د بل معبود، او هر څوک چې د نفع نقصان مالک ګڼي الله سره بل معبود، لا برهان له به. دی مشرک لره دی شرک باندې هیڅ دلیل نشته. فإنما حسابه عند ربه. خبره دا ده بله نه ده. د حساب د رب په ذمه دی. د رب د سره حساب کوي. انه لا يفلح الكافرون. او د حساب په وخت کې کافران ناکام دي. بېشک شان دا دی نه کامیابیږي کافران. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. او تو وایه محبوب پیغمبره صلی الله علیه وسلم، زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه، او ته له ټولو رحم کوونکو نه بهتر رحم کوونکی. حضرت صفوان د حضرت ایفع
نو واورېد په داسې حالت کې چې حضرت ایفا رضی الله تعالی عنه خلکو ته خطبه ویله، خطبه یې ورکوله. نو په خطبه کې یې دا ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بېشک الله پاک کله چې جنتیان جنت ته داخل کی، حساب وشي، حساب نه رستو ایمان والا په حساب کې کامیاب شو، جنت ته لاړه، کافران په حساب کې ناکام شو، دوزخ ته لاړ. نو جنتیانو نه هم الله سبحانه وتعالی پوښتنه کوي، یو تپوس پته کوي، او دا پوښتنه او تپوس د جنتیانو نه د جنتیانو د زیات خوشحالولو دپاره چې دوی ډېر خوشحاله کړي په دغه نعمت باندې، کوم نعمت چې الله ورک جنت او د جنت خوشحاله. دوزخیانو نه تپوس به دې دپاره کېږي چې د دې دا پریشاني او دا غم نورم سیوا شي. دا تپوس به د جنتیانو نه وکړي یا اهل الجنت کم لبثتم فی الارض عدد سنین. جنتیانو دا راته ووایي الله ته معلومه ده چې څومره وخت یې تېر کړی دی په دنیا کې، او دا هم ورته معلومه ده چې دا جنتیان به څه جواب ورکوي. خو د دې جنتیانو هغه خوشحالي دوبالا کوي. دې لپاره تپوس کوي. جنتیانو دا راته ووایي چې تاسو په دنیا کې څومره کاله ژوند تېر کړی دی، څومره کاله پاتې شوي. دا جنتیان به ووایي لبثنا یوما او بعد یوم، لبثنا یوما او بعد یوم، ورځ یا څه کم ورځ. د جنت د هغه خوشحالو د منظر د لیدو نه پس به دا جنتیان ووایي چې زموږ هغه کلونه ژوند په دنیا کې ورځو یا څه کم ورځ، ټیک ده، هغه به ورته کم ښکاره شي، لږ به ورته ښکاره شي. که ستاسو خیالونه دا خوشحالي هم د دې سړي نه هغه مخکینی ژوند هیر کړي، هر څومره تکلیفونو سره چې د ژوند تېر کړی که نه، او خوشحالي پرې راشي. یعنې ما تکلیفونه په سترګو نه دي لیدلي، ما اډو ته تکلیفونو دور نه دی تېر کړی، او که ونو لږو. او دغسې قصه د غم هم ده. جنتیان دا جواب وکړي نو الله سبحانه وتعالی به ورته وفرمایي ډېره لویه خبره ده، د دې جنتیانو تعریف به وکړي او ورته به وفرمایي لنعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم. داسې ورته نه وایي چې تاسو خو ډېر وخت تېر کړی دی، ورځ او څه کم ورځ څنګه یادوئ؟ نه، داسې به ورته ووایي چې په دې ورځ یا څه کم ورځ کې کوم محنت تاسو کړی دی، کوم تجارت تاسو کړی دی، نو هغه ډېر ښه محنت او ښه تجارت دی. د ایمان والو محنت، د ایمان والو تجارت، الله به ورته ووایي چې دا ښه تجارت تاسو کړی دی، ښه محنت تاسو کړی دی. او ښه تجارت او ښه محنت به ولې نه وي؟ ډېره لویه پایداره او ښایسته بدله درته میلاو شوه. رحمتي و رضواني و جنتي، رحمتي و رضواني و جنتي. د رحمت ذکر الله مخکې کړی دی. هغه ښایسته بدله تاسو ته چې میلاو شوه، زما رحمت، زما رضا او زما جنت. د الله رضا که الله خپل بنده ته ورکوي، او جنت که الله خپل بنده ته ورکوي، خپل رحم سره یې ورکوي. څه سره یې ورکوي؟ رحم سره. زما رحمت او زما رضامندي او زما جنت.
او دا داسې نه چې ستاسو تجارت او محنت ورځ یا څه کم ورځ و، نو دا زما رحمت او زما رضا او زما جنت به هم تاسو دپاره څه وخته پورې امکثوا فیها خالدین مخلدین، اوسېږئ په دې جنت کې همیشه همیشه، اوسېږئ په دې جنت کې همیشه همیشه، همیشه همیشه به زما رحمت در باندې، همیشه همیشه به زه تاسو نه خوشحاله یم او همیشه همیشه به د جنت نعمتونه تاسو سره وي. نو په دې خبرو باندې به د جنتیانو هغه خوشحالی نور هم سیوا شي، دوبالا به شي. دوزخیانو نه به تپوس وکړي یا اهل النار کم لبستم فی الارض عدد سنین، دوزخیانو دا راته ووایي چې تاسو څومره وخت څومره کلونه په دنیا کې تیر کړي، په دې ځمکه کې څومره کاله پاتې شوي. قالوا لبسنا یوما و بعد یوم، دوزخیان به ووایي ورځ یا څه کم ورځ. الله سبحانه وتعالی به ورته وفرمایي بئس ما اتجرتم، بئس ما اتجرتم فی یوم و بعد یوم، ډېر بد او ناکاره دی هغه تجارت، هغه محنت چې تاسو ورځ یا څه کم ورځ کې کړی دی. ستاسو د دنیا هغه محنت، هغه تجارت، هغه خواري ډېر ناکاره او ډېر بد، الله به بد ووایي او بیا به ورته سزا وورئ، ناری و سخطي، زما دوزخ او زما ناراضتیا او زما خفګان. امکثوا فیها خالدین مخلدین، پاتې شئ په دې کې، اوسېږئ په دې دوزخ کې او زما خفګان او ناراضتیا سره همیشه همیشه. الله دې پناه راکړي. دا هغه ناکامي ده او دغه کامیابي ده د ایمان والو لپاره کامیابي او د کافرانو لپاره مشرکانو لپاره ناکامي. ناکامۍ نه دې الله وساتي او کامیابي دې الله نصیب وګرځوي.